الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پاغ سیرت کی اغلویا غزا اغا تاریخی غزا چی اغا پا نهم کال کرا پیخشی و داغی پا بارکی خبر روانه و تقریبا خبر ختم شی و داغی غزا پا بارکی او خبر پاتی و دا واپسی چی پس طریقه بانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را واپس شوی دی او دا خبر منگ ذکر کردی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم التا شل ورزی تیری کردی وی او د دشمن سره نو مخامخ شوی، دشمن مخی لنو راغلی او خواوشا کی چی کم قبائلو او کم قومونو وسیدو اغوی رالو بازو پکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره صلح وکړه په ټیکس باندې چې جزیه به ورکوي او بازو پکې اسلام هم قبول کو. خو رومیان د کومو دپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی و هغوی را مخامخ نشو او الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې رعب ورواچو او په دې طریقې سره مسلمانان واپس رالو. حدیث کې دا راځي ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې موږ تبوک کې وی ورځې تیرې کړي، بے چی کل واپس راتلونو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حمدی وی سنائی وی او بیدوی چی ان اللہ اذین لکم بهذا المسیر وقد اذین لکم بالرجوع، اللہ اجازت ترکڑو تاسو لیدی سفر وسی اجازت ترکی تاسو لیدہ واپسی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تبوکنا مدینی تا واپس راگے. پا دی واپسی کی بس خبری مخی تراغلی پای کی و اهم خبره چی مخی تراغلی و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کرو او دی ناشنا تپوسی تی کرو وی چی کل منگ دا تبوک نر روانو معاذ بن جبل وی واپسی کی نو ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دو چی خواکی وس رسوک نو فدنوتو منہو نو آگتا ورنجدیشو اموتی چی یا رسول اللہ گرد موقع وموند موقع دا تپوس او بیل صحابه کرامو تپوس او ناشنا تپوسی چی ورمخی تشوی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة، ایل اللہ پیغمبره یو دیسی عمل را توخی چی جنت تمیدن نکی یو دیس ردا غمو ویباعدنی من النار او دی جهنم نمی لریک. پیغمبر وطی لقد سألت عن عظیم تاو دی غر تپوسو کو معمولی تپوس ندی دیر غٹ عمل ببارکی تپوسو کی سڑی جنت تن لباسی و جہنم لرکی خدا خو معمولی عمل نہیں کی. ہاں وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهِ، خدا کار آسان دی آگا چاہتا چی اللہ پی آسان کی. اسکار دی تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، دا اللہ بندگی کو اسے شیء سر مشرک کو وتقیم الصلاة منسک بکے منزل پابندی بکے وتؤدي الزكاة زكاة بوركي وتصوم رمضان او رمضان دم يشترو جيب نسي او دالله دكور حج بكي. بيوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، ده خير دروازي لتونخم ده خير دروازي أغوتي يا رسول الله ولين الصوم جنة روجي نساء زكي چي روجه ده يودال دي بچکی بدی دورنا والصدقة تطفئ الخطيئة او صدقه گناه ختمی لکه څنګه چې اوبه ور ختمی. وصلاة الرجل في جوف الليل او د شپې تهجد کوا. بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دی خبري سر او بنیاد ستنی دونخم او چه قوبه بموتی چی رسول اولین وی چی رأس الامر الاسلام، ده خبری سر چی ده بنیاد اغی اسلام ده او بید اغی ستن چی ده ناغ منز ده وعموده الصلاة
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. او بیا اوچت قوبا د دې دین هغه الله په لار کې جهاد دی. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې ټول هغه جړل ته ونه خیم وی چې رسول الله ولینه وی فاخذ بلسانه دا جبر ونیوه وی راته چې تکف علیک هذا دا جبه دا کنټرول ساته بس بموتي يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ولا منشي كم خبري كو الله بهم بدير نيسيس بدير نيوشتي وما توجي ثقيلتك أمك يا معاذ استامور دي بورشي تري دمور نوركشي وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم او دا خلق چې په جهنم ته ولیږي پړ مخ او دا خو به اکثر هم د دقې جبو د لاسه ولیږي اکثر خلق چې په جهنم ته ځي څه د لاسه وځي جبو د لاسه وځي جبې حفاظت په نه وي دا یو تپوس په لاره کې معاذ بن جبل کړی و ډېر قیمتي تپوس په دغه ټیم کې منافقانو یو مکر کړی و بعض منافقان خو تلي وو که نه دا 12 کسانو بعض روایتونو کې راځي 14 بعضو کې راځي 15 کسانو غدر یې کړی و هغه په دې طریقې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لښکر سره روان و د لښکر په یو وادۍ کې دره کې روان و او یو غر راغی ډېر غټ غر او دنګ غر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه طرف باندې ورغی او ورسره 2 صحابه کرامو یو حذیفه او بل عمار رضی الله عنهما د دوانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سورلۍ سره روانو دوانه د پیغمبر د سورلۍ سره روانو منافقانو چې کله وکړو چې پیغمبر د لښکر نه جدا شو لښکر کته پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غره ته وختو هغه طرف ورسي نو دوی چې راشه د موقع ده په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې معامله وکړو نو دوی مخونه پټ کړي وو د شا نه رالو چې رالو د قدمونو او د سورلو د قدمونو آواز هغه د عمار او حذیفه رضی الله عنهما دوی په غوږونو ولګېد نو عمار رضی الله عنه راولګېدو او د هغوی د سورلو د مخونه وهل په دې ډال باندې او کوم اسلحه چې ورسره نو په هغوی باندې یره راغله رعب پرې راغی رعب چې پرې راغی ټول وتښتېدو عمار راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عمار هل عرفت القوم قوم دې وپېژندو نه یا رسول الله مخونه پېژندو مخونه پټ کړو ټول په سورلو باندې وی تا ته دا پته شته چې دوی څه اراده وه وی چې نه ماته خو پته نشته الله او د الله رسول ته به پته وی ارادو ان ينفروا برسول الله فيطرحوه دوی راغلي وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نقصان ورکړي او ګزاري کېدی شي نه وی دې دپاره راغلي و الله په هغوی باندې رعب او یره ورواچوله نو دا منافقان د دغه ځینه وتښتېدو الله په قرآن کریم کې هم دې خبرې ته اشاره کړې ده وهموا بما لم ینالوا دی منافقانو اراده کړې وه د هغه څه چې هغه یې ونه موندو او اراده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل یې کړې وه اراده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې سورلۍ نه د راچولو یې کړې وه اراده دا کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نقصان ورسي والله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت وکړو او د هغوی په زړونو کې یو رعب او یره پرېوت چې د هغې سره هغوی وتښتېدو یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه بن الیمان رضی الله عنه ته دې منافقانو نومونه موښو ځکه حذیفه رضی الله عنه ته ویلی کېږي صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رازدار حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د دې منافقانو د بعضو منافقانو نومونه یې ورته ښوولي وو په دغه موقع باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان واپس په لاره کې ډېره تادي وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کله چې د وادي القرا ته راورسېدو نو صحابه کرامو ته دا وی انی متعجل الی المدینه زه خو ګوره تادي کوم مدینې ته زر ځمه او لږ زر به دا سورلۍ به تیزه کم فمن اراد منکم ان یتعجل معي فلیتعجل په تاسو کې څوک تادي کول غواړي نو بس تادي دې وکړي راځي دي هغه دې هم تادي وکړي
په دغه دوران کې د مسجد ضرار خبره مخې ته راغله. مسجد ضرار باره کې هم خبره کړې وه، منافقانو جوړ کړی او د هغوی مورچه وه. د څنګه یې جوړ کړی د هغې موږ تبوک د غزا باره کې چې خبرې شروع کولې ما په اوله کې خبره کړې. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان و واپس مدینې ته رانږدې شو، بالکل یو ځای ته راورسېدو، هغې ته ویل کېږي ذو اوان، او دا ځای د مدینې نه لږه فاصله کې دی. نو منافقانو یو ټولګی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موږ جومات جوړ کړی او ته راشه د قبا د علاقې سره دغه ځای کې یې جوړ کړی او دا موږ د غریبانو دپاره جوړ کړی دی او دا جدي سي دی او دا داسې ته راشې ته پکې مونځ وکړه. نو الله وحی را نازله کړه چې ته به په دې کې مونځ نه کوې، لا تقم فیه ابدا، په دې جومات کې به بالکل نه ودرېږي. دا خو مسجد ضرار دی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، دوی د جومات چې جوړ کړی دې دپاره جوړ کړی چې نقصان رسوي مؤمنانو ته، د ډلهبازۍ دپاره جوړ کړی دی. دوی دا جوړ کړی د دې دپاره دی چې دوی په نقصان ورکړي اسلام ته، په دې کې لمونځ نه کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کسان راوغوښتو، مالک ابن الدخشم او دویم معن ابن عدي رضی الله عنهما. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انطلقا الى هذا المسجد، دغه جومات پسې ورشئ او دغه جومات وران کې ویسېږئ. هغه دواړه لاړو او هغه جومات یې وسېزو، پای کې اور ولګو او هغه یې وران کو، ختم یې کو. دا هغه مسجد ضرار دی. په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وسېزو او دې تفصیل مخکې تیر شوی دی، ځکه مې ډېر تفصیل ونه کو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته بالکل راورسېدو او مدینې ولیده، وی هذه طیبه، دا خو پاک ښار دی. دا کوم ښار دی؟ دا پاک ښار دی. او جبل احد چې ولیدو، وی هذا جبل یحبنا ونحبه، دا هغه غر دی چې زمونږ سره محبت کوي او موږ هم د دې غر سره محبت کوو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم انصارو کې چې کوم غوره خاندانونه وو هغه په ترتیب باندې بیان کړو. دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رښتینی نیت فضیلت هم بیان کړو او دی وی ان بالمدینه اقواما، په مدینه کې بعض قومونه اوسېږي پاتې شوي دي، نه دي راغلي غزاله، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم. تاسو چې هر ځای ته ځئ په دې سفر په دوران کې، که په یو وادۍ باندې تېرېږئ، که کندې ته ورکوزېږئ، که غره ته خېږئ، هغوی هم تاسو سره ځي. نو صحابه کرامو تپوس وکړي یا رسول الله وهم بالمدینه، هغه په مدینه کې دي، موږ سره څنګه دي؟ وی ستاسو سره دي، حبسهم العذر، د عذر د راسه پاتې شوي دي. اراده خو یشتي که د چا چې رښتینې اراده او نیکه اراده که دغه کار وم نه کوي او د څه عذر د لاسه پاتې شي، نو الله ول اجر پوره ورکوي. مدینې والا راوتي وو، ماشومانان هم راوتي وو، پکې زنانه هم راوتي وې. استقبال به یې کوو د دې غټ لښکر، د دې عظیم لښکر استقبال ته ولاړو. نو ثنیة الوداع علاقې ته راووتو او سخت خوشحاله و او په هغه ټیم کې زنانه او ماشومانانو ټولو دا اشعار وې. کله چې پیغمبر راښکاره شو، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. وی په موږ باندې سپومۍ راښکاره شوه د ثنیة الوداع د علاقې نه، په موږ باندې د الله شکر لازم دی. ډېر سخت خوشحاله و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. او السائب ابن یزید رضی الله عنه وی ما ته هغه وخت یاد دی، زم د ماشومانانو سره ولاړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار هم کو چې کله ثنیة الوداع ته راورسېدو او د خلکو ولیدو، نو د دې خلکو هغه خوشحالي هغه د بیانولو بیا، یعنی داسې خوشحالي ده چې سړی په څه طریقې بیان کړو. سم خوشحاله او وجې د ډېرې خوشحالۍ دا و چې یو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی روغ رمټ، لویه خوشحالي د هغوی دا و. د هغوی ګوره دې سره غم نه و چې بچی پکې رانغی او ښځه په دې نښه پکېده چې خاوند رانغی او خور په دې نښه پکېده چې رور رانغی. دې سره د هغوی غم نه و، غټ غم دې سره و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او که رانغی. او چې کله پیغمبر ولیدو روغ رمټ او صحابه کرام دې ورسره، او صرف یو کس پکې وفات شوی،
عبدالله ذو الوجادین رضی الله عنه دغه خبره موږ تیر شوي درس کې ذکر کړي چې هغه ولې وفات شي. نو څه خوشحاله بل دا چې سفر ډېر اوږد و، ډېر اوږد سفر و. لکه موږ په اوله کې ویلو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تبوک ته د رجب په میاشت کې وتی دی، رجب او شعبان او دا رمضان کې واپس راغلی دی. رمضان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغلی دی، نو د میاشتې نه زیات پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر تېرې کړي دي. او د ساخ په ټیم کې راغی او جومات ته ورننوتو، اول ته یې 2 رکعات وکړو، بیا خلکو ته کېناستو. په دې طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته راورسېد. خو د تبوک دا غزا نه، تبوک دا غزا دا ناشنا غزا وه، وجدا وجدا یو امتحان و سخت وهو. نو په دې کې د رښتینو مؤمنانو هم پته ولګېده او د منافقانو د هغوی پکې هم پته ولګېده. اوس کوم خلک چې شاته پاتې شوي دي د هغوی خبرې له راځو، کوم خلک چې د غزا نه پاتې شوي دي، نو دا یاده کوئ کوم خلک چې د غزا نه پاتې شوي د 4 قسمه دي. 4 قسمه خلک د دې غزا نه پاتې شوي دي. یو چې هغوی ته امر شوی دی والله به له اجر ورکوي. څوک؟ لکه څوک؟ علی رضی الله عنه، یا محمد ابن مسلمه، یا عبدالله ابن ام مکتوم. دوی پاتې شوي دي خو دوی له به الله اجر ورکوي. دویم قسم معذوره، کمزوري، بیماران، بوډاګان، یا هغه چې څه ورسره نه وو د لارې د سفر دپاره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس کړي دي. موږ یې تذکیره کړې وه که نه، جړلي چې هسې چې ورته میلاو نه شو، دا هم په دغه معذوره خلکو کې راغلو. دریم قسم خلک ګناه تې شوې ده، خطا تې شوې ده، او دا هغه 3 صحابه کرام د هغوی قصه را روانه، یا ابو لبابه او د هغه ملګري چې د مسجد نبوي په ستنو پورې ځان تړلی و. بیا دیو دا 3 قسم. 4م قسم هغه دی چې ملامت دي او ښکاره کول یې هغه څه چې هغې په زړه کې نه وو، په زړه کې یو څه و، ښکاره کې بل څه. دا څوک دي؟ منافقان. نو څو قسمه خلک شو؟ 4 قسمه خلک شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه د مدینې ته رانږدې شو، ملګرو ته یې دا وویل، وی په تاسو کې چې څوک هم د پاتې شوو سره میلاو شو، دا چې بغیر عذر نه پاتې شوي دي، خبرې به ورسره نه کوئ ګورئ او نه به ورسره کښېنئ، ځکه چې په دومره سختو حالاتو کې دوی موږ سره لا نه وړو او دوی پاتې شو دلته، تر دې چې الله اکبر د هغوی ایمانونه یو سړي به د پلار سره خبرې نه کولې. وی پیغمبر وی چې خبرې به ورسره نه کوئ. یو سړي به د رور سره خبرې نه کولې، ته مړی پاتې شوی د غزا نه لرې کېږه. دې پورې پرېږده. الله اکبر. بعضې روایتونو کې راځي چې کله پیغمبر دا اعلان وکړو نو بعض ښځو د خاوندانو سره خبرې پرېښودې، تاسو خو د غزا نه پاتې شوي، پیغمبر خو ویلي چې خبرې به نه کوئ. تر دې چې په دې کې یو څو ورځې تېرې شوې، دا خلک رالو، نو چا پکې عذرونه پیش کړو، چا منافقانو سره خو عذرونه وکړه. منافقان خو سخت، هلته قرآن کې د منافقانو دا نښه ذکر شوې ده چې دا په خبرو کې څه دي؟ چالاک دي، سم تیز دي په خبرو کې. نو هغوی خو عذرونه پیش کړو، پیغمبر وله عذر قبول کړو. الله ورته وویم دا عفا الله عنک، پیغمبر وویل الله دې ته وبخي، ولې دې وله عذرونه قبلول؟ خو پیغمبر وله عذرونه قبول کړو او د هغوی دپاره بعضو لپاره پکې بخانې مو وغوښتې. او خبره د کعب ابن مالک او د هغه 2 ملګري، مراره ابن الربیع او هلال ابن امیه رضی الله عنهم، د دې 3 دا خبره واپس کړه. وی دوی دا خبره لیټ کوي، بس چې الله څه فیصله وکړه. خانو ابو لبابه او د هغه ملګري د دوی ناشنا قصه ده. روایت کې داسې راځي چې دا 10 کسانو تقریبا، او دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې غزا نه پاتې شوي، تبوک ته نه وتلي. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی، نو دوی د مسیح نبوي په دې ستنو پورې ځان تړلی و، په خپله یې ځان تړلی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تیر شو، من هؤلاء
الموثقون انفسهم بالسواري اسوق دي لزانونه جرستنو دي تړلي ويا رسول الله هذا ابو لبابه ده هو ابو لبابه ده رضي الله عنه او دا هغه ملګری تخلفوا عنك تنه پاتې شي دي شات قسم خورلې دی چې موږ به دا هغه وخت پورې ځان نکولو او دا پړی به نس پړو چې سو پورې پیغمبر زموږ عذر نه قبول کړي او موږ یې معذور نه یو ګڼلي پیغمبر وی وانا اقسم بالله او زم په الله باندې قسم خورم چې زه به چرته کولاو نکم چې سو پورې الله نه کولاو کړي رغبوا عني زمانه پاتې شي مسلمانانو د غزانې شاته پاتې شي کله چې هغوی ته دا خبره ورسېږي چې پیغمبر هم قسم وخوړو هغوی بیا قسم وخوړو وایي دلته موږ مړه شو دلته موږ څه شو مړه شو رښتینې وو که نه خو غلطي ترې شوې وه غلطي خو کي خو دا خو د منافقانو په شان نه و دا خو ښه رښتینې مؤمنان وو بس وایي دلته به پراته وو چې کله مرګ راغی مړه به شو الله ایتونه نازل کړو وآخرون اعترفوا بذنوبهم الله وی یو قسم پکې هغه دی چې د خپل ګناه اقرار وکړو خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا نیک عمل او ګناهونه ګډوډ کړي دي یعنی ښه خلک دي خو دلته دې څه شوې ده ګناه دې شوې ده الله وی عسى الله ان يتوب عليهم نږدې دي چې الله به دوی توبه قبوله کړي دا چې اعمال ګډوډ کړي دا آیت زه یو فایده د ذکر کوم دا آیت چې زه وایم زما د الله نه ډېر امید پیدا کېږي موږ هم دقه کې واخرون اعترفوا بذنوبهم خپلو ګناهونو اقرار کوو او څه ټک خطا نیکیانې کوو نافرمانیان هم کوو د الله نو الله دې زموږ ګناهونه موږ ته وبخي عسى الله ان يتوب عليهم او الله چې وایي که نه چې کیدی شي چې الله دوی توبه قبول کړي الله د طرف نه کیدی شي ګوره لازمي نه دا چې راځي شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان ولېږل وی ازاد یې کوي ورشي کولاوي کوي نو خپل مالونه یې راوړو چې لاړو کور ته که نه کور کې ورسره څه وراوړو یا رسول الله وی دا مالونه واله دا زموږ د طرف نه صدقه دی چاله ورکې ورکه او زموږ دپاره بخانه وغواړه د الله نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ته خو دا امر نه دی شوی چې به ستاسو نه مالونه علمه الله بیا آیت نازل کو خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها پیغمبر د صدقې تی اخله چې دوی پاکیږي د ګناهونو نه قبله تی صدقې او صدقې راوړي د مسوري کې چاله وصلي عليهم پیغمبر دوی د پر دعاګانې ډېرې واړه ان صلاتك سكن لهم ستا دعا غوښتله دوی دپاره در دوی دپاره د خوشحالۍ یو سبب دی په دې سره دوی خوشحالېږي دې سره دوی زړونه مطمئن کېږي او ستا د طرف نه یو شفقت دی په دوی باندې د دوی خبره ختمه شو ابو لبابه او دوی ملګري پاتې څو کسان شو پاتې درې د دوی قصه به اوږده ده صحیحینو کې دا حدیث دی کعب بن مالک رضی الله عنه وی په دریو کې یو دا دی که نه کعب بن مالک او دویم څوک دی هلال بن امیه او دریم مراره ابن الربیع رضی الله عنهم اجمعین دا ښه اوچت صحابه کرام دي خو بس کار ترې شوی دی په خپله کعب وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره غزاګانې کړي دي یوې نه یم پاتې شوی الا فی غزوة تبوک صرف تبوک کې پاتې شوی بدر له نه یم تلی وی وجه د هغې دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دشمن مقابلې له نه ووتی څه له وتی و قافلې له وتی و نو هغه چې وی څوک پاتې شوي مو چا ملامته کول نه هغې له خو نه ومتلی وی او لیلة العقبه بیعت العقبه همونږ چې ذکر کړی هغه دویمه وی په هغې کې مې د پیغمبر سره بیعت هم کړی په اسلام باندې او زما خبر وی څه ناشنا خبر وی چرته زما سره دوه سورلۍ نه دي جمع شوي او پیغمبر چې د تبوک د غزا اعلان وکړو ما سره دوه سورلۍ ولاړې وې څو سورلۍ دوه
او پیغمبر وی ښه صفا ووي چې موږ تبوک ته روان یو، سخته ډېره ده او راوځئ، او ډېره سخته ګرمي وه او ځای هم ډېر لرې او دشمن هم ډېر زیات و. نو مسلمانانو ته یې ښه صفا خبره وکړه او مسلمانان ډېر زیات و. لا یجمعهم کتاب حافظ، یو دې رجسټر هم نه و چې ټول نومونه پکې لیکلی شي، رجسټر خو پکې نه و. وی که څوک پاتې کېدو کوم چې بس پکې په دې دا سوچ هم راتلی شو چې یاره دې کې څه پته لګي چې څوک پاتې شي، دا خو ډېر ښه خلک دي. څوک به د وحي نه یېرېدو هغه جدا خبره وکړو، نور څوک پاتې کېده او په دې ګمان یې زړه کې وایي چې یاره هسې هم چاته خو پته نه لګي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په داسې ورځو کې د غزا له ووتو، تبوک د غزا له چې میوې پخې شوې وې، سخته ګرمي وه که نه، ګرمۍ کې میوې څه شي پخې شي، خصوصا کجورې. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیاری وکړو، مسلمانانو هم تیاری وکړو. وی زم بس لګیا وم چې ځان تیار کړم، خو ولاړم او بیا واپس رالم، هېڅ مې ونه کړو. وی بیا مې په زړه کې وایي چې انا قادر علیه، زه یې کولی شم. وی دقه لګیا وم، سبا بل سبا کې خلکو هر څه تیار کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو، مسلمانان روان شو، ما وی لا ځان تیار کړی یم نو. وی ما چې هېڅ خبره نه، سورلۍ خو ما سره ښه ټیټ دي، ورځ دو بعد به لاړ شم که نه، لاره کې راګېرو ما. وی دغه خبرو کې روان وم تر دې چې هغوی لاړو، زما نه غزا هم پاتې شو. سبا بل سبا کې وهممت ان ارتحله، وی زما دا اراده به څو پېرې مې اراده وکړه چې ورځم او دوی به راګیر کړم. ولیتني فعلت، ارمان چې دا کار ما کړی ونه شو. فلم یقدر لی ذلک، ما په تقدیر کې دا خبره نه، دا خبره راته اسانه نه شوه دا وته. خفه وی دې کړم چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او دا لښکر ورسره ووتو، دا عظیم لښکر، مدینه وی خالي پاتې شوه. وی په دې کوڅو کې چې به ګرځېدم نو یا خو به هغه سړی روانو چې منافق به، او یا به بوډاګان ګرځېدو، او یا به معذوره خلک ګرځېدو. نو یې ځان راته ډېر بد ښکارېدو. ځوان سړی اوس کعب بن مالک ځوان سړی و، یا منافق دی، دا د مدینې حال و، داسې مؤمنان هغوی د پیغمبر په اعلان باندې وتي دي، مدینه خالي پرته ده، صرف پکې منافقان ګرځي، ښځې کته ځي بره ځي، ماشومانان دي، او یا کم دي معذوره خلک دي، بوډاګان دي، یا سورلۍ چې ورسره نه وه هغه خلک دي. نو زما د زړه نه الله خبر و. وی تبوک کې زما تذکره شوې وه، پیغمبر وی چې ورسېد، وی ما ته خبره رسېدلی و. وی تپوس یې وکړي چې ما فعل کعب، هغه کعب نه ښکاري کوم ځای کې دی. دلیل دی په دې باندې چې کعب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه ته څه دی نږدې دی. کعب چې شو یو کس و بنو سلمه خاندان کې و، یا رسول الله حبسه برده، سره خو قیمتي کپړې دي هغې پاتې کړی دی، سورلۍ دي او میوې دي او کله راځي. معاذ بن جبل پاسېد، وی بئس ما قلت، غلطه دي ووي دا خبره، والله یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیرا. هغه سړي کې خو ډېر لوی خیر پروت دی، نشي کېدی چې هغه هسې پاتې شوی. ګوره په مؤمن باندې ښه ګمان معاذ بن جبل وکړو. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شو، چې واپس شوی ما سره خپل غم پیدا شو چې اوس به څه کوم، څه به ویم دې پیغمبر ته. وی دروغ مې په دې ذهن کې جوړول چې پیغمبر ته څه دروغ ویم او چې هغه د غوسې نه پکې وځم. د بعضو خپلوانو سره مې مشورې هم وکړي چې پیغمبر ته څه وویم. وی بس وویلی شو راته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی، بس دغه د مدینې ته را نږدې شو. وی زما نه هغه هر څه هېر شو، مشورې ذهن کې چې مې خبرې جوړې کړې وې هغه ټول رانه هېرې شو. او وی دا راته پته ولګېده چې په دروغو نشم کامیابېدی، په دروغو نشم کامیابېدی. سحر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ورسېدو او وی سفر نه چې به هغه راغی 2 رکعته به یې کول په جومات کې. وی 2 رکعته یې وکړو او کېناستو. وی چې څنګه کېناستو دا خلک را روان شو. منافقانو وی عذرونه بیان کړو، د دروغو قسمونه یې وخوړو. دا وی سره پاسه 80 کسان وی دا منافقان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا غوی عذرونه قبول کړو او دا غوی ظاهر قبول کو او باطن چاته وسپارو
باطنی الله ته وسپارو. وی زه رالمه. الله اکبر. وی ما وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سلام مې واچو. وی ما ته دې سې بر وکتو وی او تپوس یې کړی او تبوک کې که نه. وی تبسم مسکی شو. خو تبسم المغضب غصه کې چې سړی مسکی شي داسې ومسکی شو. وی ما ته وی چې راشه کښېنه. وی زه کښېناستم. وی ما ته وی چې ولې د دې څه جواب دی؟ ولې هسې چې پیغمبر سړي ته وي ولې څه جواب کړي؟ چې قیامت پر ورځ الله وي ولې څه جواب به کوو؟ وی ما ته وی چې ولې تا سره خو سورلی وي نه هر څه برابر وو. وی ما ورته وی چې یا رسول الله زه خبره وکړم اجازت دی؟ وی چې اجازت دی. وی ما ورته وی چې یا رسول الله که ستا نه علاوه چا سره کېناستم نو دومره خبرې راله راځي دومره خبرې او ښه بحث مباحثې کوم ښه چالاک سړی یم هر څه ویلی شم خو ما ته پته ده که نن مې تاسو سره دروغ وي نو الله دله خبر درکوي. ښه رښتیا درته وایم هېڅ عذر را سره نه او د الله نه مې امید دی چې الله به مې معاف کړي. والله ما کان لی من عذر په الله د قسم خورم ای د الله پیغمبره ضرب برابر عذر زما نشتي. ګورئ قصفا خبره راته کومه او کم ټیم کې چې تاسو تبوک ته تللی وي دغه ټیم کې ښه زورور ومه دوه سورلۍ ښه سامان ښه خوراک هر سره سره اوس پاتې شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اما هذا فقط صدق ده خو رښتیا وویل. قم پاسه ځه. ښه نو یا رسول الله فیصله به وي الله کوي. ستا خبره د ده خبره څه شوه لیټ شو بس الله ته حواله شو. کعب وایي زه راپاڅېدم. بعض کسان وي د بنو سلمه په ما پسې رالي وي ما ته یې وایي چې وي تا خو چېرته څه ګناه نه ده کړې نور ګناهونه خو موږ ته نه لیدلی ته په ګناهونو باندې نو په دې کې به دې څه عذر بیان کړی وی که نه او وي پیغمبر ته به دې عذر بیان کړی وي هغه به ستا دپاره بخانه غوښتلی دا ګناه به راته الله معاف کړی وی عذر دې ولې به نه بیانوو ما وایي چې نه عذر نشم بیانولی. بیا مې وي په زړه کې رالوي چې یاره ورځم پیغمبر پسې او ځان دروغجن کومه بیا څه عذر جوړوم. خو بیا مې وایي چې ما سره بل څوک شتي چې د هغې خبره م الله ته حواله شي. وایي چې او دوه نور دي. لقیه معک رجلان قال مثل ما قلت هغه دوم دغې شان سپا خبرې کړي دي او د هغوی خبره م الله ته واپس ته مراره او دویم هلال. بس وی زړه مې لږ خوشحاله شو. ولې خوشحاله شو؟ وی فذکروا لی رجلین صالحین قد شهدا بدرا دوی ډېر نیکان کسان وو بدر په غزا کې هم شریک شوي وو. دوی چې کوم ذکر کړو دا خو د دیندارۍ غرونه وو. وی ما وی چې بس دغه زما دپاره نمونه شوه. کعب وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې د درې خلکو سره به څوک خبرې نه کوئ ادریو سره به هیڅ خبرې نه کوي نه به سره څوک څه معامله کوي. ځان راته وایي ناشنا ښکاره شو. دا ځمکه راته ناشنا ښکاره شوه چې دا هغه ځمکه دغه ما چې پې وخت تېرو وایي زما هغه ملګري چې وي دا وخت تېرېدو وایي زما هغه ملګري چې وو ټوټل ګورې 50 ورځې د دوی نه خلکو بایکاټ کړی خو دا ورځې تېرېدې وی زما هغه ملګري چې دغه په کور کې ناست وو جړاګانې به یې کولې هغو مشران مو د عمر نه زیات او وی زه چې دی نو زه خو ځوان سړی وم ګرځېدم را ګرځېدم به کته به تلم بره به تلم مسلمانانو سره به مونځ هم کوو جومات کې بازارونو کې به ګرځېدم خو چا به را سره خبرې نه کولې. پیغمبر پسې به لاړم الله اکبر وی پیغمبر پسې به لاړم جومات سلام به مې واچو د مانځه نه بعد وی هغه به څه جواب را نه کړو. وی ما به په زړه کې وي چې دا شونډې ګوره خوځېدلي دي او که نه دي خوځېدلي کېدای شي خوځېدلي کېدای شي جواب یې را کړی خو ما نه یې اورېدلی نو بیا به زه د هغه سره نږدې ودرېدم مونځ به مې کوو پیغمبر به ناست و اسارقه النظر او چې د هغه توجه به اخوا شو ما به ورته بیا کتو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بل طرف ته نظر شو ما به
دا سترګې به پیغمبر لګولې وي دغه شان. نو کله چې به زه په مانځه ودرېدم نو پیغمبر به ماته کتو، د هغه هم زړه ته نږدې و، خو بس کار دې شهید نو پیغمبر به ماته کتو وي چې کله به ما هغه ته وکتو چې ماته ګوري چې زما نه به یې مخ واړاوه، خفه و مانه. او ډېر زیات د ورځې راباندې ګرانې شوې او سختې شوې. بیا لاړم په ابو قتاده رضی الله عنه پسې، هغه زما د تره زوی و، داسې ایمانونه. ابو قتاده پسې ورغلم وایي د هغه یو باغ و، هغه باغ په دیوال باندې له پاسه واوړېده او زما ډېر خوښ و، زه ډېر زیات خوښ وم د ابو قتاده. سلام مې پې واچوي، ما علیه السلام جواب رانه کړو، اتره زوی د سلام جواب رانه کړو. ما ورته چې ابو قتاده انشدک بالله، قسم دله در کوم تا ته خو پته لري چې زه د الله او د الله په رسول باندې څومره مین یم. وی غلی شو. وی ما له بیا قسم ورکړی، ما ورته چې تا ته خو پته لري چې زه په الله مین یم، د الله په پیغمبر مین یم. وی غلی شو. دې ته ایمان او د ایمان دپاره غیرت د دین دپاره زمونږ په مخ کې ګناهونه کېږي، والله که مونږ کې ذره برابر غیرت راځي یا هم خفګان راځي. زمونږ په مخ کې یو سړی ګیره خرئ، مونږ ورسره ګپ لګوو. زمونږ په مخ کې یو سړی نسوار لګوي، سګرټ لګوي، مونږ ورسره ګپ لګوو. زمونږ په مخ کې یو سړی سندرې اوري، مونږ ورسره ګپ لګوو. زمونږ په مخ کې یو سړی د الله سره دشمني کوي، مونږ ورته رور وایو. زمونږ په مخ کې یو سړی لګي په الله پورې خاندي، ټوغې ټکالې کوي، مونږ بیا هم وایو مجلس یې ګرم کړی دا ګپ شپ لګوي. وي دې ته وایي غیرت. ابو قتاده رضی الله عنه ما ولا په درېیم پیر قسم ورکو. ابو قتاده ته خو ما پېژنې، زه کعب بن مالک ساتره زوی، زه خو په الله مین یم، د الله په پیغمبر مین یم. وی ما ته دې چې کتو کتو وي چې الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته، ته به مین یې نو. داسې ورسره د خلکو ختمه کړې وه. کعب وایي ففاضت عینای، بس د سترګو نه مې اوښکې روانې شوې. دغه یو سړی و، ما چې دی به ما سره خبرې وکړي، هغه هم ما ته وایي چې الله ته پته ده، ته به مین یې نو. بیا وی راووتم د دې باغ نه و، په مدینه کې روان و، په بازار کې د شام نه یو کس په ما پسې راغی و، د هغه ځای نه یې خط راوړو او چغې والي چې کعب بن مالک کوم ځای کې دی. وی خلکو ته یې دا دی، ما پسې راغی، وی د ملک غسان باچا د طرف نه یې خط راوړو. هغو ته خو پته ولګېده چې موقع ده که نه. وی خط کې لیکلي و چې موږ ته پته ولګېده چې ملګري پرېښودی او ته دومره سپک نه یې، راشه زموږ ځای ته موږ به سره ملګرتیا وکړو. وی ما وی چې وهذا ایضا من البلا، دا بل امتحان را باندې الله راوستو، دا اوس بل امتحان دی. وی هغه خط مې راواغستو او تنور ته مې غذار که ومې سیزو. 40 ورځې وې پوره شوې، 40 ورځې په دې طریقه باندې چې موږ سره چا خبرې نه کولې، چا را سره څه معامله نه کوله. 40 ورځې وې تېرې شوې. یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه ور یې وټکو. وی چې زه د پیغمبر د طرف نه راغلی یم، زړه مې ټوپ و چې که توبه قبوله شوې ده. 40 ورځې انتظار یې کړی. وی ما چې څه خبر دی؟ وی خبر دا دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک، پیغمبر وایي چې ښځه دې پرېږده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوی حکم داری چې دا ښځه پرېږده. داسې ایمانو د دې چې دا تپوس یې مو ونه کړو چې ولې یا ښځه یا دا خو دومره وخت مې تېر شوی دی یا بچي دې پیدا شوي دي. وی صرف دومره راته ووایه د پیغمبر نه تپوس وکړي چې اطلقها ام ماذا افعل، طلاق یې کوم که پلار کرې ولېږم هسې داسې ایمان یې. یو زمونږ خلک چې ورته حدیث بیان کړي او دین ورته بیان کړي، نو کله وایي مذهب کې نشته او کله وایي امام صاحب یې نه مني، کله وایي پښتانې نه مني او کله وایي پنجابیان یې نه مني. د پیغمبر امر دی ښځه پرېږده. وایي صرف دومره تپوس وکړي چې طلاق یې کومه بالکل قصه وله ختمه کم که نه وختي تورې د پلار کور ته ولېږم. وی نه نه، پیغمبر وایي چې پرېږده، مطلب دا چې نږدې کېږي به ورته نه، نږدې کېږي به ورته نه، کوروالی به ورسره نه کوې، تعلقات ختم. وی ما خپلې ښځې ته وایي چې زه کور ته
کور ته ځو ما ته وایي چې څه وایي ما چې پیغمبر وایي چې جدا شي کور ته زه د هغه وخته پورې به نه راځي چې څو پورې الله زما باره کې فیصله نه وي کړې کعب وی ما خو دا چلو کو خو د هلال ښځه راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې فجاءت امرأة هلال د هلال ښځه راله او د دې نوم خوله بنت عاصم خوله بنت عاصم دا راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې د هلال د عمر نه یې مشر سړی و راله وی یا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم یا رسول الله هلال خو پیژنه خو بوډا دی مشر دی او څوک نشته کور کې چې خدمت یې کوي نو که ستاسو اجازه دی چې زه ورله صرف خدمت کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته صحیح د خدمت وله کوه خو نږدې کېږئ به نه یعنې کوروالي دپاره به نه نږدې کېږئ هغې ورته انه والله ما به من حرکه الا یا رسول الله بوډا سړی دی د هغې شهوت هم ختم شوی دی مشر سړی دی ووالله ما زال يبكي ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا إذا الله پیغمبره ته نږدې کېدو خبره کې خو د هغه ورځې نه د اوسه پورې اوښکې روانې دي وچېږي نه هلال کور کې ناست به جاړي نو ما ته هم بعضو خلکو ووایي د خپلوانو کې چې که ته پیغمبر ته ووایي او ستا دې ښځې تاله اجازت درکړي نو کور دې خالي دی ستا خدمت به کوي ما ورته وایي چې نه انا رجل شاب زه ځوان سړی یم او هغه بوډا و هلال بوډا و اجازت د هغه ښځې واخیستو زه خو ځوان سړی یم زه خو نشم کعب وی لس ورځې تېرې شو د ښځې نه بغیر کور راته هم خالي ووی او دا ځمکه الله ټوله په ما راتنګه کړه او په دې غټه ځمکه کې وایي زما ځای نه و مدینه کې ګرځېدم چې چاته مې کتو خبره نه مخ اړه په چا به مې سلام واچوه به جواب نه راکړو وی 50 ورځې تېرې شوې 50 ورځې یو پیر مې د سحر لمونځ وکړو 50 ورځې چې کله تېرې شوې صبح 50 لیله ځکه د 50مې شپې سحر له مې وی لمونځ کوو وی د کور بره په چت باندې مې لمونځ کوو فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل الله چې قرآن کې زمان سحال ویلې يقش الناس قربا لپاسه قد ضاقت علي نفسي لازلم وي سمره تنگ شي او د دنیا را باندې تنگ شي ويو کسرت आवाज کو سم تیز आवाज د سلع غرنا مدینه کې چې کوم غرت یا كعب ابن مالك ابشر كعب بن مالك خوشاله شه زیری درکو بما یجي ته دې سوي نو سکسان را پسې رامنډې والی او یو راته د اواز وکړو خلک زیري لره روانو که نه چې زیری به یو وي زه به ورکوم بل وي زه به ورکوم خو دغه اواز چې دی دا د دې سور نه ماته مخکې راورسېدو اواز دې سور نه مخکې راغی کم کس چې سورو زیري لره روانو د هغه نه مخکې اواز راورسېدو وی بیا دغه کس ما پسې راغی د ما چې اواز واورېدو وی ما ورته وایي چې د څه شي زیری وی پیغمبر وایي چې ستا توبه قبوله شوې ده پیغمبر وایي چې الله ستاسو توبه قبوله کړې ده وی ما سره نور څه نه و دله څه ورکم وی په دې بدن مې یو کپړه پرته و صادر بره نو هغه صادر مې راواغوستو دله مې ورکو زیري په خوشحالۍ کې والله ما املک غیرهما یومئذ او په هغه ورځ ما سره نورې کپړې نه وي یو کپړه و هغه ما زیري په خوشحالۍ کې ورکړه نو بیا د ګاونډي نه مې بیا څه وخت دپاره کپړه راواغسته لاړم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جمعه ډک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ناست دی وحوله الناس غیر شاپیره خلک را جمع شي ناشنا د خوشحالۍ ورځ دی وی چې زه څنګه ورننوتم
نو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه راپاسې ما سره غاړه میلاو کړه وی هغه زه نه هېروم ما نه هېرېږي په سخته کې چې کله څوک چا سره ودرېږي هغه نه هېرېږي او د دروند سړي نه هېرېږي چېرته نو د طلحه غاړه راکول مال هغه مانه نه هېرېږي راپاسېد ماله وی غاړه راکړه والله ما قام الی رجل من المهاجرین غیر مهاجرینو کې بل څوک نه راپاسېدلی هغه راپاسېد نو د طلحه دا خبره زما نه هېرېږي رالم وی په پیغمبر مې سلام واچو وهو يبرق وجهه من السرور او د پیغمبر د مخ پړقېدو داسې د خوشحالۍ نه وی ما ته وی چې ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک کعب داسې د خوشحالۍ ورځ د مې راغلې ده چې مور چې پیدا کړی د دې وخته پورې د باندې داسې ورځ نه راغلی وی ما ورته چې یا رسول الله امن عندک ام من عند الله یا رسول الله دا توبه تاسو وایي چې قبول شو که نه الله وایي ویل لا بل من عند الله الله وایي چې توبه قبول شو امن عندك يا رسول الله ام من عند الله يا رسول الله وی توبه ستاسو وایي چې قبول شو که الله وایي لا بل من عند الله الله وایي چې توبه قبول شو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه خندل د مخ به وپړقېدو او داسې به وپړقېدو لکه د سپوږمۍ ټوکړه چې وكنا نعرف ذلك من او موږ به دا پېژنده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ټیم کې خوشحاله فلما جلست بین یدی وکله چې د پیغمبر سره کېناستم د هغه مخې ته کېناستم وی ما ورته چې یا رسول الله توبه الله زما قبوله کړه په دې خوشحالۍ کې به زه د خپل مال صدقه کړم د الله لپاره دومره لوی ورځ الله په ما باندې راوست وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک نه ټول مال مه ورکوه څه مال د ځان سره خو پرېږده که نه څه مال خو پرېږده د ځان دپاره په دومره غربت کې چې هغوی ما سره په دغه ورځ بله کپړه نو سلک ډېر سامان به ورسره و او د خیبر دغه ځمکې کې څه حصه وه نو یې ما چې یا رسوله دا به الله دپاره ورکړم وي چې نه څه پکې د ځان دپاره ساته کعب بن مالک رضی الله عنه وی او وی الله ایتونه نازل کړو ناشنا ایتونه الله نازل کړي هغه ایتونو کې څه دي وعلى الثلاثة الذين خلفوا او توبه قبول کړه الله دا غدري کسانو الذين خلفوا چې دا خبر ورستو شی و ناشنا حال د دوی الله بیان کړي په خپل کعبو یې کړ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الله بغوی باندې دا پراخ ځمکه راتنګه شوې وه وضاقت عليهم أنفسهم زړونه د هغوی راتنګ شوي وو نفسونه یې راتنګ شوي وو وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه او هغوی دا یقین و چې د الله نه علاوه بل ځای نشته هر ځای ته چې وتښتي واپس به چېرته راځي الله پسې به راځي امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب کې دا خبر ذکر کړی ته ذکر کوم تاسو ته زموږ حال یې بیان کړی چې یو ماشوم مې ولیدو مور د کور نه راوویستو مور څه کو کور نه راوویستو
څه خبره به نه منلې یو هغې راوویستو د کور نو هغه وایي چې دې لاړ دا ماشوم دا هلک سزي پورې لاړ بیا ورته پته ولګي چې چېرته ځي بل ځای خو نشي بیا راغی ور یې وټکوه مور یې راووته نو دا ماشوم ورته په ژړا شو یا مور ورته په ژړا شو نو امور ورته ووایي چې خیره ده پته دی چې بل ځای دې بیا نشتي نو سلته زما دا خبره ولې نه ماني ته زما خبره نو هغې ته یو ډېره ناشنا فایده راوویسته وایي زما زړه ته درله چې زموږ دغه حل د الله په در باندې بل ځای هم شتي نه بیا لاړ شو حق د الله درله بیا راځو نو بیا ولې د الله نافرمانیانې کوو بل ځای شتي بل یو ځای نشتي کله چې د دنیا ولا ټول زموږ په مخ باندې دروازې را بندې کړي دغه یو دروازې د رب العالمین کولاوي اوم شړي د خپل در نه د دنیا والا او سختې او مصیبتونه را باندې راشي او په هغې کې م یوازې پرېږدي نو هغه عرش والا دی چې هغه موږ یوازې نه پرېږدي اما یجیب المضطر اذا دعا هغه څوک دی چې کله ورته یو غم ځپلی غم وهلی اواز وکړي هغه له دعا قبوله کړي یو الله دی انسانانو ته خو چې غم واوري هغه د پسې خاندي انسانانو ته خو چې خپله د غریبۍ مسله بیان کړي هغه د پورې مذاق جوړ کړي انسانانو ته خو چې خپله سخته بیان کړي هغوی خو د هغې نه بله فایده واخلي هغه الله ته چغې وهه هغه الله سره رابطه ساته خبره به دله هم قبوله کړي خبره به دله واوري او ناشنا چاته به پته ومنه لګي هسې ما ورته سوچ وکړه موږ الله ته خپل څومره رازونه ویلي دي ویلي دي که نه دي ویلي موږ چې لاس اوچت کړو الله ته موږ څه نه دي ویلي حاجتونه مو ویلي قسمه قسم د یو نه الله څوک خبر کړی چې هغه راښکاره کړی هغه حاجت یې پوره م کړو او خبر بس کې پاتې شو راز کې پاتې شو داسې رب دی آدم د بچی نه چې غواړي خفه کېږي او د الله نه چې نه غواړي خفه کېږي آدم بچی ته چې خپل حاجت ووایي نو بدې به شي الله ته چې خپل حاجتونه بیانوي نو محبت پرې سره کوي خو موږ خو هغه در پرېښودی که کعب بن مالک 50 ورځې په دغه در و الله ولا توبه قبول کړه دا نه چې توبه قبول شو قرآن کې الله وی د کعب توبه الله قبول کړه د قیامت پورې به د قرآن ویل کېږي او د کعب بن مالک د توبې تذکیره پکې کېږي د به هم سره رابطه کړې د الله سره کړه د به هم د الله سره په اکاونټ کې څه وو که نه لازم به د څه وو چې دومره اوچت مقام دی چې د توبې تذکیره په قرآن کې کېږي الله وی دوی ته پته و چې د الله نه علاوه د دوی بل ځای نشته نو څه چلو شو ثم تاب علیهم لیتوبوا الله د هغوی توبه قبوله کړه ان الله هو التواب الرحیم الله توبه قبولونکی کعب بن مالک وی فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته اوچت نعمت چې الله په ما باندې کړی کنه د اسلام ته د هدایت نه ودا ده چې ما پیغمبر ته رښتیا ووایي او کما دروغ ویلې وي نو زمم هلاک شوی دغه منافقانو بشان الله د هغوی باره کې آیتونه نازل کړو سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم پیغمبر ته چې واپس راشي دوی به د قسمونه خوري ګورې خو دا ټول د دروغو قسمونه یې دوی چې خوري زما تذکره به مو وي په دوی کې شوی خو الله زما تذکره په دغه کې وکړه ځکه چې وی رښتیا مې ویلي وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره بهانه وغوښته زمونږ دپاره خوشحاله مو شو او بیا به دا خبره ډېر زه یم چې په دې باندې کعب نه خوشحالېده او خلکو ترې نه بیانولی نو کومه خبره وبیانې چې د یو سړي د توبې تذکیره په کوم ځای کې راشي قرآن کې راشي
د دې نه لویه خوشحالي بله نشتي، لویه خوشحالي بله نشتي چې د انسان د توبې تذکره هغه په قرآن کې راشي. دا هغه خلکو چې د تبوک د غزا نه پاتې شوي وو، دا هغه خلکو چې د تبوک د غزا نه پاتې شوي او موږ ذکر کړه چې دا څو قسمه ټول 4 قسمه. کعب او دغه ملګري د په هغه قسم کې وو چې دوی سره څه عذر نه و، ګناه تېر شوی و، خو الله ورله توبه قبوله کړه. او د دې غزا په باره کې د تبوک د غزا په باره کې ډېر ایتونه هم نازل شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، ډېر ایتونه نازل شوي دي. او ځکه چې دې غزا کې ډېرې واقعې راپېښې شوي، بعض ایتونه د تبوک د غزا ته د وتو نه مخکې نازل شوي، بعض وروسته نازل شوي دي، بعض د سفر په دوران کې نازل شوي دي. د مجاهدینو فضیلتونه بیان شوي دي او دا اکثر آیتونه په دغه کې دي، سورة التوبه کې، سورة التوبه کې، سورة براءه ورته ویل کېږي. د مجاهدینو فضیلت، د مؤمنانو د توبه قبلېدل او منافقان الله شرمولی دي، سمې شرمولی دي په دغه صورت کې. ځکه سورة توبه ته یو نوم ویل کېږي الفاضحه، هغه صورت چې شرمولی دي څوک؟ منافقان. یو نوم د دې دی د سورة التوبه المبعثره، المبعثره او الفاضحه، ردوانه په دې باندې دلالت کوي. نو په دې سره سیرت ختم شو د تبوک د غزا. د هغې نه بعد چې بیا کومې واقعې راپېښې شوې وي هغه به انشاءالله په روان درس کې به ذکر کوو. او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې اخرنۍ غزا وه، د دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله غزا نه ده کړې. غټه کومه بیا پیښه چې راپېښه شوې د دې نه بعد تاریخي، هغه به یو څو درسونو بعد راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی او رخصتی حج کړو، د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو. انشاءالله هغه به په روان درسونو کې بیانو. الله دې د دغه اوچتو صحابه کرامو سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. او الله دې موږ د کعب بن مالک رضی الله عنه او دغه ملګري چې کوم په رښتیا ویلو کې د الله موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي. او څنګه چې الله موږ په دې مبارک جومات کې روضې کړي او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چې ویني، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. الله دې زموږ په مور پلار باندې خپل خاص رحم وکړي. کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي، کوم چې مړه دي الله دې د هغوی قبرونه رڼا کړي او الله دې د هغوی د قبرونه جنت باغچې جوړې کړي. او رب العالمین دې زموږ ټولو توبې قبولې کړي. الله دې زموږ توبې داسې قبولې کړي لکه څنګه چې د کعب او دغه د ملګرو نه قبولې کړي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ هره ګناه موږ ته وبخي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.